الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا او دوی وای اتخذ الله نیولې دی الله تعالی ولد یعنی زوی نازولې سبحانه پاک دی الله تعالی بل له بلکې دی د هغه د پاره یعنی د هغه په اختیار کې ما هغه څه په اسماء په سماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي کلن دا ټول له هغه ته قانتون عاجزي کون کې دي او دا هغه تابعداري کون کې دي بديع السماوات والارض هغه نوې پیدا کون کې دي د اسمانونو او د ځمکې و اذا قضى پس هر کله چې هغه اراده وکي امرن دی او کار فانما نو بس بشکا یقول وی له هغه ته کن شا فیکون نو هغه شي ويقولون ذو خبره کوي چې الله رب العالمین وقالوا ذو خبره کوي اتخذ الله ولدا چې الله زویني ولله دا د او د شپږم اعتراض جواب دی او اعتراض دا و دا چې ته مونږ ځکه نه مونږ چې ته ملائک نه منې عزیر علیہ السلام نه منې او دارنګ عیسی علیہ السلام نه منې نو الله پاک داغه جواب وکړو چې مونږ دا ټول منو یعنی عیسی علیہ السلام هم منو عزیر علیہ السلام هم منو فرشتي هم منو لیکن موږ دا نه الہ غنو خدای غنو او نه چې کوم دی د اولاد دا الله اولاد غنو ځکه يهود بداوي چې عزير ابن الله عزير د الله زوی دی يهود بوي چې نس عيسى عليه السلام د الله زوی دی مشرکین او عرب بوي چې ملائک چې د الله لونه دي نو بیا دا کسانو کې د بازو عقیده دا و چې دا حقيقي خدایان دي او چا بوي چې دا د اولاد په شان دي نازولي دي لکه څنګه چې نازولي زوی د سړی داغه یعنی سفارش سره نرد کوي نو دا رنګ الله د دو سفارش نرد کوي نو الله رب العالمین د دې خبره اعتراض وکړو د دې اعتراض جواب ورکړو چې بھئی الله د هر څه نه پاک دی سبحانه رومبنه جواب دی او پاک دی الله د هر قسم عیب نه ځکه چې اولاد دغه لپاره ثابتې نو خزه ته محتاجي نو محتاج خو چې هغه خدای نشي کېده نو سبحانه هغه پاک دی او دویم چې د ځمکې او اسمانونو ټول هر څه اختیار د الله په لاس کې دی نو زه خو الله دغه د سړی دغه لپاره واړي هغه اسی د الله په ملکیت کې دي او دریم دا چې دا ټول الله ته عاجزي کوونکی دي چې کوم سړی عاجز ای هغه الہ نه جوړې دي او بل رد شو دا بديع السماوات والارض چې الله پاک یعنی په اول ځل بغیر د نقشې نظم کا اسمان پیدا کړي او بیا چې الله کوم شی وغاړي نو چې اراده وکړي هغه شی وشي نو مطلب دا د ازمکه جوړول چې دي دا الله ته سګرانه خبره ده نو بس الله پاک چې سو غواړي نو الله ویشا بس هغه شی بس الله اراده وکړي په اراده سره هغه شی نو الله پاک اولاد ته ضرورت نشته نو الله د هر قسم اولاد نه دی عیبونو نه پاک دی الله دې موږ او تاسو ته عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین